دغه حیوان وجود د حیوان خوله او سایز او پاور او د خوراک هغه طریقه به مو حیران کی ملګرو. دومره قوي جام نه ده، دومره قوي خوراک کوي. دا ګوره کوکونټ یا کوپرې داسې ماته کړله، قوي جام نه لري. او اوس د هندواڼې نوبت دی، روغې ورګزارې خولې ته. غاښونه یې څه رقم غاښونه دي، په غاښونو د غاښونو خو هېڅ رول پکې نشته دی. پاس جام نه او لاندې جام نه یو ځای کیسې به مهربانه او درستې جي کي کدو یې ور واچولو. دا وګوره څومره زور پې واردوي. د دې حیوان د انګلیسي نوم ډېر سخت دی، زما زده نه شو. خو دا یو ډول حیوان دی چې افغانستان کې خو نشته بلکې دا په اروپا او امریکا کې دي. او دا هم په اوبو کې ژوند کوي، هم په وچه کې ژوند کوي. ذو حیاتین دي او ډېر فرینډلي یا دوستانه حیوانات دي. معنا دا چې ضرر نه رسوي. د انسانانو سره یې جوړه ده، طبیعت یې لګېدلی دی. پام مو دی دوا موای ورکړه، واکسین یې ورکړه، چې شی ورکړه ورته. دا کوم باغي واش دی، دا ګوره نور یې ور واچوله. سیز چک کوي، غاښونه یې چک کوي. وباسه لاس دې والکه، لاس دې وباسه. غاښونه یې برش کوي ورته. دلته دوا ورکوي مریض نه شي. او دا لږ زوړ هم دی، بوډا هم دی، لکه چې لکه ډېر غاښونه یې پکې مات شوي هم دي، خراب شوي هم دي. هلته هم غاښونه دي که نه رښتیا؟ اوهو دا مونږ ژبه ده، ژبه یې هم لکه د ماغزو غوندې شکل لري. خدای بچی دی. ملګرو که ویډیو درته جالبه وي نو لایک ورته ورکړئ او شیر یې کړئ چې ستاسې ملګري یې وګوري، تاسې نه پې څه ځي مه. دا ګورئ انسانانو سره ډېر ملګري دي.